سورة المطففين مکی صورت تے شپک دیرش پدی کے ایتونی دی. اللہ پدی کی دا دنیا سپکوالے بیان کرده ده، دا آخرت عظمت پکی بیان کرده ده چی ای انسانا دا آخرت دی لوی لوی نعمتونو تو گورا او تا پا دنیا پا سمنده وی دا غیر پارا دوکی دڑاکی که. بسم الله الرحمن الرحیم ویل للمطففین حلاکت تے دا پارا دا کمی کونکو. تطفیف پا اصل کی کمی کولو تاوی پناب تول کی. خانو دقشان علماوی چی دا هری خبری تا داخل لے پا خبرو کی پا بیان کی پا مسائلو کی پا طولو کی زیادے کمی کی دیش. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون اغا کسان دی چی کل پیمان اخلی دا خلقوننو پورا اخلی و اذا کالوهم او وزنوهم یقصرون او کل چی پیمانه که یا غوی تا یا طول که یا غوی لرانو کمواله که زان دا پاره چی اخلی پوره اخلی او دا بل دا پاره چی که نو بیا کمه که داغا متوسطه که جلابه دنیا سپکاوه بینی دا اس دنیا کی اختره ده دومره دا دنیا پی خوگره گیدلی دا چی دا غیر پاره حرام و تیم زان تڑله اللہ ودی ایریگی. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون أي گمان نکی دا کسان چی یقینا دوی برا پور تکڑیشی لیوم عظیم رزلویتا يوم يقوم الناس لرب العالمين اغورت چیو بدرولیشی خلق رب العالمین تا وینیری گی دا غورزینا. كلا هجري دي سند بكار إن كتاب الفجار لفي سجين يقينا عملنا مدنا فرمانو بسجين جيل كدا يو ريجستر پروت بسجين جيل كي چي دا ومزمك لاندي دا وپاي كده جهنميان نمون دي. وما أدراك ما سجين او سپوا كريتا چي سده سجين کتاب مرقوم رجسٹر دے لکلے شوے. اللہ اکبر. او عجیب دادا چی زمان طول نمونم لکلے شوی دی یا دا جنتیانو پاق رجسٹر کیو یا ولیاذ باللہ دی کی اللہ زمان پا حال بان رحمو کی. ویل یومئذ للمکذبین حلاکت تے پا دغورز دا پار دا تکذیب کونکو. الذين يكذبون بيوم الدين كسان دي چي دروجن گني ورز د جزاء. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم او دروجن گني ورز د جزاء مگر هر زیاته کون کے دیر گنانگار. اذا تتلى عليه آياتنا کلچ الوستلیکی پد باند آیتنا زمنگا قال اساطیر الاولین ویدے قصید بخانو دی کلا ہچری دیسی ند پکار بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون بلکہ زنگ راوستے دے پزرونو دوی اغا عملونو چی دوی بکول. اصل وجہ دادا لیکن آخرتنا منکر دے او دا اللہ یتونو تا دا پخانو قسیوی نو زر زنگ شوی دا اللہ وی کلا ہچری ندا انہم عن ربهم یومئذ لمحجوبون یقینا دوی با در بخبلنا پا دا غورز پا پردکی کریشی دا اللہ دیدن دا بصرف مؤمنانو تنسب کی. ثم انہم لصال الجحیم بیا یقینا دوی خامخا داخلی دن کی دی جہنم تا. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون بیا بویلشی داغ شید چی تاسو بدلی تکذیب کو ملائک بوتوی داغ جہنم تی تاسو نمانو وسم سے خیال لی. کلا ہچری تکذیب ندے پکار إن كتاب الأبرار لفي عليين يقينا عملنا ما دني كانوا خامخا عليين كدا دني كانوا عليين كدا دا يو دفتر دي چه بدي كدري مؤمنان روحنا مؤمنان دا نمونا بكي لكريكيجي وبيدا
روحونه د دوی علیین ته برخیږي او دا په اووم اسمان کې د عرش نه لاندې یو ځای دی. وما أدراك ما عليون او څه پوه کړی ته چې څه دی علیین. کتاب مرقوم کتاب دی لیکلی شوی یشهده المقربون حاضریږي هغې ته نږدې کړی شوي الله ته. الله ته چې کوم ملایک نږدې دي که نه هغه دغه رجسټر لذي راځي. اوس انجام واوره د مؤمنانو او د جنت بعض احوال اشاره پکې دې ته ده چې ای انسانه دا نعمتونه دې هیر کړو لاړې په دنیا کې اخته شوې او د هغې دپاره د آخرت وبیلو. ان الابرار لفی نعیم یقینا نیکان به په نعمتونو کې علی الارائک ینظرون په پالنګونو به یې ګوري به الله ته د الله دیدن به ورته نصیب کېږي یا ګوري به یو بل ته. تعرف في وجوههم نظرة النعيم پیژنې به ته په مخونو د هغوی کې تازګي د نعمتونو. یسقون من رحیق مختوم سکولی کېږي به په دوی باندې د خالصو شرابو مهر والی شوونه مهر به پې والی شوی یعنې د دوی نه مخکې به چا نه کولو کړی داسې ګیلاسونه کې بس کي. ختامه مسک مهر د هغې به مسکي یا آخرنی ګوټ به د هغې مسکي. داسې ښایسته شراب به چې کله دوی سکي نو په آخره کې به پکې د مشکو خوشبو راځي. وفي ذلك او په دې کې فلیتنافس المتنافسون په دې کې د مینه وکړي مینه کوونکي. دا د اصل د مقابلې شي او چې انسانان پکې د یو بل نه مخکې شي او مینه وکړي دې سره. ومزاجه من تسنیم او ګډون د دغه شرابو سره به د تسنیم چینی نه وي. د دغه شرابو سره چې کوم ګډون دی هغه به د تسنیم د چینی نه دی یو خاص چینه ده. عینا یشرب بها المقربون چینه ده چې څکل به کوي د هغې نه نږدې بندګان الله ته. یو دنیا پرستو حال ته وګوره که نه دنیا ورته دومره لویه ښکارېده چې په ایمان والو پورې به مسخرې کولې. ان الذین اجرموا یقینا کسان چې جرمونه کړي دي کانوا من الذین آمنوا یضحکون ودوی چې د ایمان والو پورې به خنداګانې او ټوغې کولې. واذا مروا بهم یتغامزون او کله چې به ورتېرېدل په هغوی باندې نو سترګې به یې والې اشارې به یې کوي وبل ته. بعض بېدینه ناست که نه او داسې دینداره ورتېر شي یو بل ته د سترګو کې اشاره وکړي ته م خیال دی د ده د دیندارۍ ته م خیال دی نو دوی به خنداګانې کولې. واذا قلبوا الى اهلهم انقلبوا فکهین او کله چې به واپس کېدل خپل کور والو ته واپس کېدل به خوشحالي کوونکي واپس به لاړو خوشحاله به وي نن م پلانې تنګ کو نن م پلانې تنګ کو د سره یېره نه وه په زړه کې چې دا خو د الله بندګان دي الله ته نږدې خلک دي. واذا رأوهم او کله چې دوی به ولیدل ایمان والو لره قالوا ان هؤلاء لضالون ویل به یقینا دا کسان خامخا ګمراهان دي. نیکانو خلکو ته به ګمراهان وي. وما ارسلوا علیهم حافظین او نه دي رالیږلی شوي دوی په هغوی باندې څوکۍ کوونکي. دا کافران په ایمان والو باندې څه څوکۍ کوونکي خو نه دي مقرر شوي بلکې دوی له خپل ځان غم پکار دي. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون نو نن ورځ هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی کافرانو پورې به خندا کوي په آخرت کې. على الارائک ینظرون په پالنګونو به یې ګوري به د جهنمیانو هغه حال ته.
هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون آیا بدله ورکړې شو کافرانو ته دا کارونو چې دوی به کول یا او بدله نه ورکړې کېږي کافرانو ته مګر د هغه عملونو چې هغوی به کول پوره بدله ورته میلاو شو پوره بدله هغه ورته میلاو شوه